بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د ام اس ورډ یا وین ورډ 2024 نهم درس راځو. تیر ورځ موږ په ورډ کې تقریبا تر کوم ځای رسیدلې؟ ورډ پروګرام را خلاصوم. ورډ پروګرام را خلاص کو ټیبل ته رسیدلې. نو تقریبا ټیبل مو سره کومه طریقو سره ویلې لکه طریقو ویلې هم ټول خلاص کړه، همدارنګه ټیبل ډیزاین ویلو او لی اوټ مینو مکمل خلاص کړه وکنه. مشکل خو نه ست ان شاء الله. سوال پوښتنه اوس بیا راځو له ټیبل څخه وروسته چی وایو؟ پکچر وایو. ها اول به زه کمپیوټر انټرنیټ سره واصل کوم. انټرنیټ خو ان شاء الله یې کنه. ها زه به انټرنیټ سره کمپیوټر واصل کوم، نور به ان شاء الله کار شروع کوم. یو څه باخش د انټرنیټ کیږي صحیح سو. ها اوس راځو کمپیوټر هم له انټرنیټ سره هم وصل سو. اوس راځو پکچر. اوس ټیبل بیرته ډیلیټ هم دا مې ډیلیټ کو. اوس که چیرته غواړئ تاسو یو عکس راوړئ، مثال یو لوګو راوړئ، هغه مې صدر کړی صحیح سو. تاسو ورسې پکچر باندې کلیک کول، پکچر د دیس ډیوایس ل خپل کمپیوټر غواړئ مثال یو لوګو راوړئ، عکس راوخلئ، نو بیا ورځي مثال ډیسکټاپ صفحه ته ورته دا عکس را خلاصوم. ګوره په دې عکس باندې کلیک وکړئ، انزرټ کړه عکس را اکران. اوس کوس نه د عکس مې نه د فکر زه غواړم چې له انټرنیټ نه راوخلم. اول سټاک د سټاک ایمیج کار کوي. ګوره کلیک وکړه، دا په هغه حالت کې کار کوي تاسو انټرنیټ ولرئ. نو دا سیده اوس ګوره انټرنیټ یې ضعیف ده شاید کارونه کوي سو. له غورسه بیا دلته آنلاین پکچر لرو. که غواړئ چې آنلاین راوړئ نو بیا آنلاین باندې کلیک وکړه. تاسو به دې ته صبر کوئ، انټرنیټ یو څه ضعیف وي نو هغه بیا کار سم نه کوي صحیح سو. انټرنیټ بیا باید یو څه ډیر کوي. اوس ګوره کله چې دا صفحه خلاص تاسو اوس انټرنیټي صفحه خلاصيږي نو دلته به تاسو سرچ کړئ چې کمپیوټر غواړئ، د چی شي البته د چی شي عکس غواړئ، د هر شي عکس هم څه وخت فقط هغه ورته ولیکئ. نو تاسو به عکسونه راوړئ، هغه به انتخابول څخه به وروسته تاسو ډاونلوډ بټن ډاونلوډ څخه انزرټ کړئ، هغه خپل ډاونلوډیږي صحیح سو. نو تاسو دې تصلیح صبر وکړئ چې اوس راځي او کنه راځي. اوس ګوره سرچ بینګ راغی. نو دلته به تاسو ورته لیکئ مثال چی د فکر دی. زه ورته لیکم مثال بوکس یا مثال ورته لیکم سټډي هر شی ورته لیکم. خو زه چی ورته لیکم؟ ورته لیکم ټیبل. د چی شي اکسن امکار دی؟ د ټیبل اکسن امکار. د ټیبل ورته ولیکو دا به هم انټر اجازه ده. کله د سینټر کوس ګوري تاسو د ټیبل او اکسونه مختلف تراړی. نو هغه څنګه ډاونلوډ کوو هغه به وسته وکړئ. ګورئ چې څنګه مخته اکسونه راوخلي یې غوړسه به ان شاء الله. اوس ګوري ټیبل دغه میسه په ټیبل مې نه دا ورته کړای صحیح سو. اوس دا ټیبل ګوري خمیسه چی وای؟ خو دلته د څخونه د ګوري موږ دلته ټیبل ورته وای صحیح. دا تاسو دا ټیبل خیا نه دا نه دا مې درته وخت صحیح سي. خو ته بیا تاسو چې هغه لیکي چې مثال نه هغه نتایج به جوړه هر شي د کې جوړ کړو. خو ته اطلاع نامې لپاره موږ ځان درسنه سی ټیبل اطلاع نامه به درته راړای. اطلاع نامه ورته ولیکي صحیح سو. ویني مثال دا ټول درته راوړل. ګوره په یو کې ټیبل د شی مثال غواړي. اوس دا دوراني جدول یې مثال دا غواړي زورتن سي دا دوه دانې فکر دی مې دا ټیبل فکر دی. دا دواړه انتخاب کړي ورسره بل ورسره غواړي هم انتخاب کړه انزرټ کړه. دا د انزرټ کوس ګوره دغه کې ډاونلوډینګ پکچر 1 اف 3 اوس څو ډاونلوډ سو؟ دوه دانې ډاونلوډ سو. یو څه ورسره دریم هم ډاونلوډیږي. کله چې ډاونلوډ سو دا ډاونلوډ ختم سو نو دا به صفحه ته راځي. تاسو له انټرنیټ څخه اکسن سره کوم کړو راواخستو صحیح سو. ښه اوس دې ته صبر وکړئ چې دا هم ډاونلوډ شي. خیر انټرنیټ یو څه ضعیف ده نو دې ته به صبر کوئ یو څه. ښه ان ایرور خطا نسول ولې دا یو نه سو. خیر یو سول دا نه سو دا ځنه ډیلیټ هم صحیح سو. اوس ګوره دا ټیبل هم راته راوړ او دوراني جدول هم دوراني جدول ورته وای کنه. اوس کله چې دا راوړل چې له سره بیا چې شي مینو اضافه کیږي پکچر فارمټ. پکچر
فارمر صاحب دی بغیګو خو اول راځم نن انټرنیټ ستا او برکونه هم ستا دلته آیکنز باندې غیګو 3D باندې زده کوم چې له انټرنیټ مربوط دی په دې باندې غیګو سو یوې نوې صفحه اخلم نوې صفحه مې واخیستل یو غوره سره راځو آیکنز ته دا نو انټرنیټ سره کار کوي که غواړئ مثال یو آیکن راوړئ نو کلیک وکړئ آیکن یو غوره صفحه بیا په دغه شکل سره دلته مختلف آیکنونه راځي هغه آیکنونه به تاسو ته انتخابوئ مثال هر آیکن چې هغه به هم په دغه شکل سره څه رقم کوئ ډاونلوډوئ به خو بدون له انټرنیټ څخه دا څه رقم کېږي نه کېږي اوس درته وایم چې مثال آیکن نو ګورئ دلته ایمیج او سټیکر مثال څه شی غواړئ هغه ګوره دلته کارټون پیپل پېژنئ څه شی دی آفرین اوس ګورئ مثال دلته اوس دغه به تاسو ته ښکاره شي کله چې مثال دا ښکاره شي نو بیا به دا هم په یغو شکل سره ډاونلوډوئ نو ته ودرئ کسې نو هغه ورته ولیکئ چې لوګو دا شی صحیح سو ګوره مثال دا اوس راځم دلته پکچر ته بیرته راسم آنلاین پکچر ته ورته ما ته راوله اسلامي امارت لوګو خو هغه ما یا مثال فقط ورته ولیکئ لوګو صحیح ده خو زه دلته آنلاین پکچر دلته ورته لیکم چې شی لوګو کنه لوګو مې ورته ولیکله لوګو صحیح ده انټر کې کله چې انټر کو اوس ګورئ دلته به تاسو مختلفې لوګوګانې راوړه خو که ورته ولیکئ چې مثال مکمل مثال د افغانستان اسلامیک امارات لوګو اوس ګوره دا مختلفې لوګو دي که نه خو زه ورته لیکم چې نه دلته ورته لیکه چې اسلامیک څه شی امارات لوګو انټر کې لوګو انټر کې کله د سنټر کوس ګوره کومې لوګو چې دی هغه به تاسو ته دلته راواخلي هغه نو تاسو خپله خوښه د امارات مرتلک او جمهوریت مرتلک هر شی هم مرتلک صحیح سو اوس ګوره امارت اسلامي دا ټول را لیکرانه کومه یو لوګو ده اختر فلسطین بیرغ هم درته راوست اوس کومه یو لوګو غواړي هر یو د سفکار ورته دا غواړم فقط انزرټ کې کله چې انزرټ کو نو انزرټ څخه وروسته ګوره بیا ډاونلوډینګ روان شو سر هم خلاص ان شاء الله خو زه بلد په موبایل کې اپلیکیشن دا درته کاین چې تر ټولو بیا واخله د صحیح سو د دې لوګو د شان لپاره اوس دا راځم دا کلوزوم بیرته راځم آیکن باندې کلیک وکړه اوس دا آیکن سره خلاص کې کله چې مثال تاسو غواړئ یو آیکن خو پیژنئ کنه نو دې تاسو نه اوس راځي مثال دلته ورته سرچ کړئ یا مثال د سرچ نه هم کولای شئ دلته خپل دی راوړئ دی نه هم کولای شئ اوس په دغه تصفر وکړئ چې دلته خپل راولي نو لغو څخه به یو ډاونلوډ کړو نو راځي ګورئ دلته نه پیګن چې ولې انټرنیټ ډیر ځای په دا نه راخلل دی نه به تیر سو 3D آیکن ته ورته 3D آیکن هم په دغه شکل سره ګورئ 3D آیکن کې آیکن هم په دغه شکل سره 3D فرق دا د مثال 3D آیکن 3D 2D پیژنئ خیر ان شاء الله راتلونکي درسو کې دا 3D آیکن چې د مثال یو لایکبل ډیسک لایک کنه تاسو مثال هر یو سره ول چې سرچ په کولای شي تاولای شي هر رقم کولای شي اوس راځو چې ته انټرنیټ لګ سم تیزو اوس ګوره آفرین لایک ډیسلایک کولای شي ډیسلایک لایک کولای هم چې نه تاولای شي اوس ګوره استاد لکوم غوړل دوه څخه مثال تاسو به هر یو صفکارو فقط به وکلیک ګوره مثال دلته د حیوانات د مثال ورته مثال دنه ها خو زه دا ورته ایموجی صحیح سو دا مې ورته انتخاب کړو د دې کوم یو انتخاب مثال لایک یا مثال واتس اپ کې موږ لرو چې خندا راځي مثال زړه راځي تشمیه سر کوي دا شان خو دا آیکن نه دي نو دا ټول ورته استفاده کولای شي سه اوس دلته انټرنیټ سم کار وکړي ګوره دا یو خوراک ښه دا نور نه پیګن سی ولې داسې ورک دي خیر دا به راواخلم سیاسو ته مثال دا بل هم هغه دا نور هم راسي مثال کوم یو ورته افکار ده ګوره مثال دغه ډیسلایک ده سیاسو نو کوم یو استفاده کوي د خپل خوا کې مثال ورته استفاده کولای شي مثال ګوره دا لخندا مثال شینده یې مثال دا نور خدا براوله سه دا انتخاب کړه د انتخاب کو یا ډیسپلی هم سره انتخاب کړه د انزرټ کا د انزرټ کوس دا هم لکه د انزرټینګ ور 3D ماډل 1 اف 2 نو دا به تر 2 پرې مثال دواړه سه ډاونلوډ څنګه به هم صفحه ته راځي نور هغه کوم هغه سلاري هغه به هم درته کوي مثال دغه خو باید اساسو خیر جوس خو د انټرنیټ هم بخیر مخکته اساسو وس شابي به تاسو څنګه سوال کوئ چې راکم کولای شو ما سره دغه یو شی پر رسمول شي دغه سیم تاسو په څنګه تاسو په شام تاسو خو هغه ګوره دغه 3D ماډل دی سه مثال ګوره مخې مخته دې دې سوال سي مخې خواته واوړي کنه اوس چې دغه سي تاو کې
خو دا ورک دغه سي زای وکړی داسي بل داسي په بل داسي په بل څنګه لکه لړۍ سره کور رقم داسي وو سره شي په ورته جوړ دي ستاوس سره دسه دی هي سره کوم نسم پوخه حساب خو د خلاصو نو دغه سي د فقط 3D ماډل کې کولای شي نور په ساده شیف کې نشي کولای خو بیا ان شاء الله سره ورسېدو کوم شي سي جوړېدو هغه ان شاء الله درته کار اوسې سو نو آیکانز 3D ماډلز او انلاین پکچر هم ان شاء الله سره خلاصو بل دلته انلاین ویډیو لرو دا هم له انټرنیټ سره کار کوي ان شاء الله بل ورځ کې انټرنیټ نو دلته به ورته راځو سید وای دا ټول پاتې دي اوس راځو بیا پکچر راخلو زه مثال کمپیوټر څخه پکچر راخلم یا مثال ګور راځو ما دلته د نور عکسونه راوښته پیغو به کار وکړو سو دغه عکسونه مې راوښتو یا مې هم مثال ګورې دا ټیبل عکس راوښتو کله چې په عکس باندې کلیک وکړم نو موږ سره یو بله منو اضافه کېږي چې په نامه پکچر فارمټ دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره پکچر فارمټ منو اضافه سو خو له هغو نه اول زه مثال ګورې دلته راځم د عکس به یو څه کوچنی کړم چې سم معلوم شي دا راکړه خو اوس راځم دغه ځینې کټ کوم بل یوې صفحې ته به یې اوس هم کنټرول ان یې کړه او دلته ورته فیسټ کړه صحیح شو دا وروسته زه بیا درته جوړوم اوس د عکس د یا مثال دلته ورته راځي مساوي R&D یو څه خط هم ورته لیکي اول به زه عکس لیکاته انتقال کړم چې سم درته ښکاره شي اوس راځو دلته لیکنه کوو مساوي R&D قوس شروع قوس بند ښه اوس دا عکس کوم عکس چې موږ راوړی دا بکګراوند لري بکګراوند نه لري صحیح سو خو که چیرته مثال موږ داسې عکسونه ولرو چې هغه بکګراوند دار یعنې بکګراوند ولري مثال ګورې راځم انځر څخه وروسته پکچر ته سره راغلی اوس مثال دلته عکس چیرې د عکسونه لرئ نه بل داسې عکس دا بکګراوند نه لري یا مثال ګور راځم دغه سید د کوم عکس ولوسئ مثال د عکس دا راخلاصوم په دې ځای کې مثال تاسو راځم اول به در تکرار کوم یعنې ډېر کوچنی به کړم مثال فقط دغه عکس ځینې پاتې شي صحیح شو اوس دغه عکس کوم عکس تاسو وینئ دا بکګراوند لري که نه لري نو که غواړئ چې مثال د دې عکس بکګراوند ختم کړئ نو اول چې د مثال ګورئ داسې راغټوم اوس به بیا تاسو راځئ پکچر فارمټ مې نو اضافه کېږي له ورسره مو بکګراوند لرو په دې باندې کلیک وکړه اوس دا کوم ځای چې سور سو سره کن کېږي له باینه ځای کوم ځای چې نه ده سور هغه په جای پاتې کېږي نه ختمېږي نو بیا مثال وایي چې دغه ځای نه هم ورسره ولاړ شي یا مثال دا ځای نه هم ورسره ولاړ شي فقط د ماکس پکار ده نو دا ځای نه دي سره شوي نو بیا به راځې مارک ایریا ټو کې باندې کلیک وکړه ورته دا ځای هم ورسره که مثال دا ځای ځینې ما ځینې دا ځای ما ورسره راوله ګوره داسې کش کوه هغه ځای پاکېږي مثال دا ځای هم مه راوله دا ځای هم مه راوله صحیح سو خو ته هسې نه دا ځای هم ورسره راوله او دا ځای دې هم له منځه ولاړ شي بیا به مارک ایریا ټو ریمو باندې کلیک وکړه ورته دا ځای داسې ځینې لرې کړي مثال دا ځای مې هم نه ده ورسره فکر دا رقمه مثال دا رقم صحیح شو دا ځای مثال داسې ورته انتخاب کړه نو دغو عکس کې که چېرته کم رنګونه استفاده شوي دلته خو مختلف رنګونه استفاده شوي بیا ډېر ښه راځي صحیح شو مثال داسې ورته کار کړو نو نور هم په دغو شکل سره داسې ورته کار تاسو سم کار وکړئ دقیق نو بیا ډېر ښه راځي مثال دا رقم صحیح شو دا رقم او دا خو هم ورته دا رقم کوم نور دا خو هم په دغو شکل سره خیر ما زه ډېر دقیق کار نه کوم صحیح شو اوس دا ځای سره کوم کو برابر کو فقط دلته بیرون کلیک وکړئ انټر کړئ اوس د دغو بکګراوند څه شو د عکس بکګراوند یې ختم صحیح شو سر خو انشاءالله خلاص شو مطلب مې دا و چې تاسو فقط د دغو څخه مطلب واخلئ له هغې وروسته بیا په دغو ځای کې که چېرته مثال د ټیبل په کوم شکل سره ښکاره شي دلته مختلف رنګونه دي هر یو صورت انتخابوه فقط کلیک ګوره دلته اپلای کېږي بیا صحیح شو یا ورسره کلر لرو کلر ته راسي مثال په دې رنګ سره دی د عکس بلې رالاندې وښي سم درته ښکاره شي دلته مثال کلر ته راسه په دغو رنګ سره دی مثال دې رنګ سره دی په دې رنګ سره ګوره بخیر یو مخ رنګ چینجېږي یا ورسره بیا مثال آرټیست افیکټس مثال په کوم شکل سره دی دا شکل سره دی مثال دا رقم لکه په اوبو کې چې یې ښیي ګوره یا مثال په دغو شکل سره هر یو شکل هر یو افیکټس د تاسو کولی شئ مثال استفاده وکړئ لاندې راسي مثال له هر یو نه استفاده کولی شئ صحیح شو او بل دلته ټرینګ لرو چې مثال دا هم داسې مثال ټرانسپرنټ چې د مثال په کوم شکل سره یې وښیئ زیات روسي وښورئ مثال ګوره داسې ځه یو مخ پسې یخ کېږي داسې خامېږي صحیح شو یا مثال دا ورته انتخاب کړو بیخي خام پسې ښکارېږي له هغې وروسته که چېرته مثال غواړئ د دې هغه
سایز کم کې. نو که چېرته مثال تاسو دغه ډېر عکسونه په یو فایل کې راوړئ نو غواړئ چې مثال هغه بیا چاته په ایمیل کې ولګي نو د ایمیل کې سایز ډېر غټوي. اوس ګوره مثال د دې سایز ډېر شاید ډېر کم وي نو که په یو فایل کې مثال تاسو زیات عکسونه وکاروئ هغه مثال بیا چې د موبایل د کامرو هغه نو بیا ډېر سایز نیسي. نو بیا چې د دې سایز ډېرېږي غواړئ چې مثال سایز یې کم کړئ نو بیا به راځئ ګوره دلته له کمپریس پکچر نه به استفاده کوئ. صحیح شو. اوس غواړئ چې مثال د عکس په بل عکس چینج کړئ بیا به راځئ په چینج پکچر باندې کلیک وکړئ. اوس دلته مثال ورته راسي د عکس نه د اصل کې د عکس ګوره عکس چینج کړئ چینج نه کړو. بل راځو دلته سټایل لرو دلته ریسیټ لرو. ریسیټ څه کار کوي چې موږ دغه عکس مثال مختلف سټایل نور کړی دغه شکل سره جوړ کړی کنه. اوس غواړئ دا ریسیټ کې خپل حالت راولې فقط ریسیټ باندې کلیک وکړئ خپل حالت راي کړه نه نو بیا مثال ورته چې نه مثال دلته راځه په دغه شکل سره ګوره په دغه شکل سره ډیزاین کړی ریسیټ باندې کلیک وکړئ بیرته خپل حالت راځي. او دلته فیچر سټایل د کوم سټایل سره خدي مثال هر یو سټایل تاسو ورته انتخابوي ګوره سټایل ورته انتخاب کړئ د سټایل سره به د عکس راځي. بیک ګراوند دغه عکس سره بیک ګراوند نه دا بارډر ګوره یو سره کم د تور د کنه دا تورتوای سینه مثال د سپینې ګوره سره کم سو سپین سو سور ورته انتخاب کړئ مثال نو آوټلاین بخډیونه لري مور کلر نور رنگونه او نارای دی مثال ډبل ګوره مثال څومره دی دلته بخډه ډبل ورته انتخاب ده یا مثال ګوره په دوه شکل سره دی د مختلف شکلونه دي دا ورته هر یو د صورت انتخاب اوس عکس سو په دوه شکل سره د تکرار اساس نو دا بعض هغه کې مثال د مشکل راولې نو دا په بعض هغه کې سم کار کوي. بل دلته ډیشز د مثال د ورته دا ورته انتخاب ده له ورسره دلته ډیشز د مثال دوه شکل سره دی دا بارډر آوټلاین مثال په دې شکل سره دی. اوس بیا هم نه معلومیږي دا بر سیټ کې خپل حالت راسي له ورسره بیا مثال اول راسي بارډر ورته ورکې مثال څومره دی دومره بارډر دی اوس راسي دغه شاید کار کوي ګوره مثال په دوه شکل سره د ښکار سي دا په تر دې کې کار نه کوي. مثال په دې شکل سره هم مثال په دې شکل سره او د شش تراسه مثال په دوه شکل سره دی آوټلاین مثال هر یو څه تاسو ورته انتخاب وکړئ ډیزاین نو هغه ورته انتخاب کړئ. صحیح بیرته راځم پکچر انتخابوم له پکچر څخه ورسره پکچر افیکټ دی دا عکس کوم سره راوړی دا 3D کډوډي اول د تفریسټ لري مثال دا شکلونه 3D دی ګوره مثال په دې شکل سره دی مثال په دې شکل سره دا اوس ګوري لکه چې د ښکاری کاشي د ښکاری مثال هر یو صورت انتخاب وایي سو شډو سورې دی ولري کینو نه لري مثال ګوره کوم طرف ته دی سورې ولري چپ طرف ته کی طرف ته مثال ګوره لاندې طرف ته هر یو صورت انتخاب کو ګوره یو ته انتخاب ولای سو ریفلیکشن انعکاس یو کې کنه کې اوس ګوره لاندې بل د داکس کاریږي کنه کاریږي سړی دی وب سر څه ودرېږي لاندې خپل عکس ورته هنده انعکاس ګلوش او خو کوم یو رنگ ولري دلته ورکواله چې هر رنگ لدی رنگو دي نو څو خو نو بیا راځي مور کلر ته انتخاب کړئ. سو او دلته سافت ایج لري مثال دغه دی عکس اوټلاین ور خاطن که فقط د مابین مختلف نو څومره درته ښکار شي د دې انتخاب رسې مثال 2.5 او دلته ورته ګوره 15 پوینټ مثال ګوره راځي دلته شاید و لس پوینټ د مثال ګوره دلته راځي 15 پوینټ د او اخیری چې د مثال څومره ده 15 پوینټ ګوره هغه اوټلاین نور ور خاطن که فقط مهم مابین جانس د فاتو صحیح او کنه غواړي بیرته وتوس نه د نورمال حالت ورته انتخاب کړي غوړه سې بیا دلته بول سې 2D شکلونه دي یا 3D دی بل 2D دی 3D ترمنځ فرق کولای شي 3D هغه شکلونه دي چې درې مخه ښکاري شي ګوره دا مرته انتخاب کړو څو مخه ښکاريږي یا دوا برسره درې مخه ښکاريږي خو 2D تراسه له څو ښکاريږي فقط یو مخه ښکاريږي. صحیح بل دلته بیا 3D شکلونه دي مثال د دې څخه استفاده کول دي څخه هر یو نه استفاده کوي هغه به انتخاب لازم مثال تاسو خپل عکسونه راوړئ نو ډېر سم ډیزاین کوي جوړ کړئ. سو پکچر لیاوټ کې چیرته غواړئ چې د عکس پاړه مثال د عکس مثال یو نمبر سره ولیکي عکس دا راځي مثال یو نوم هم سره راځي مثال کوم شکل سره په دې شکل سره اوس ګوره دلته نوم راځي که نه راځي نوم سره لیکي کنټرول زائد کې بیا عکس انتخاب کې پکچر فارمټ تر مثال ورته نه په دې شکل سره دې شکل سره هر شکل هم ورته انتخاب هغه ورته انتخابي مثال دا شکل ډېر ښه شکل ورته انتخاب کې عکس هم راغلی دلته ټیکس بجای نوم ورته ولیکي مثال څوک دلته ورته ولیکي خان یا مثال ورته ولیکي څه شي نور الله ورته ولیکي نور الله ورته ولیکو مشکل خو نشته. اوس راځم دا بیرته کنټرول زد کوم بیرته به عکس انتخاب کې پکچر فارمټ ته براسي بل الټ ټیکس لرو
دا څه کار کوي دا د بیا ان شاء الله دلته ګورئ کروي منو تراولو دلته په چیک اکسیبیلیټي کې هم درته تکراریږي صحیح سو خو دلته فقط داسې وایي که چېرته مثال غواړئ د عکس په اړه ډسکرپشن خو انشاءالله پیژنئ دې په اړه معلومات ورلیکئ الټ اکس باندې کلیک وکړئ اوس دلته کوم ډسکرپشن معلومات چې هغه به تاسو په دې کې ورته لیکئ مشکل خو نشته له هغه وروسته پوزیشن او دا انشاءالله دا به سبا ته وایي پوزیشن کې به د دغه ځای پوزیشن ګورئ ارینج او سایز د شیپ کله چې مثال راځو کله چې یو شیپ رسمو مثال دا شیپ مې رسم کو له هغه سره بیا شیپ فارمټ اضافه کړي نو ګورئ له الټ ټیک څخه وروسته ټول یو شی دی که نه دی یو شی دا به دلته ښه زده کوئ نور په شیپ کې انشاءالله نفس ګرځي دا بیا په څو مینو یعنې په څو هغه کې درته مخته درته راځي په شیپ کې هم درته راځي او په سمارټ آرت او چارت کې هم درته راځي هلته نو بیا داسې تکرارېږو بل په لی اوټ مینو کې هم ګورئ په دغه ځای کې راځي صحیح سو مشکل خو نشته تر دې ځای سوال پوښتنه نه لرئ بسه سبا ته انشاءالله د پکچر فارمټ او مینو صفات دا به هم خلاص کو